أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء الله تعالی نن به مونږه د معجزات باره کې ډیټیل ډسکشن کوو او د دې قرآن په سټډي کې چې ما څه شیونه زده کړي دي زړه مې غواړي چې دا تاسو سره شیر کړم او په ډیټیل سره تاسو معجزات باندې تاسو سره خبرې وکړم. معجزې مطلب دا دی چې عقل عجز کېدو والا عمل دی چې عقل چې داسې کار چې د عقل حاضر نشي چې دا څنګه کار دی. معجزه لفظي معنی دا ده. په مختلف ټیمونو کې مختلف پیغمبرانو ته الله پاک مختلف معجزې ورکړي دي. هغه شان زمون د نبی سره الله پاک ډېرې معجزې ورکړي دي او د هغې باوجود په دې کې ډیفرنس و. پخواني چې کوم پیغمبرانو زموږ د نبي نه مخکې د هغې په معجزو کې زموږ د نبي په معجزو کې څه فرق و او دغه شان دا زموږ د نبي سره هم ډېر شی معجزې وي. هغه ټولې معجزې داسې نه وي چې هغه ټولو خلکو لپاره وي. د کافرانو لپاره ټولې معجزې وي، د مسلمانانو لپاره کې معجزې وي. زه غواړم چې دا تاسو په ډیټیل سره ډسکشن وکړم. سورۃ الانعام 35 نمبر آیت کې دا غوښنه شروع کوم. تاسو ته بیا پته ولګي چې زه ویل څه غواړم چې اے نبی کو چرتا دا اعتراضونه تانګای ته په ځمکه کې سره وکړه چې اسمان ته سره وخه جوا اكو تاسو دې څه معجزه کولای شي ورته وخایا. نو دا هغه معجزې باره کې دا خبره کېدله چې په قرآن کې به الله پاک زموږ نبي کافرانو ته په مختلف ځایونو کې وی چې د موسی علیه السلام دا معجزه وه، عیسی علیه السلام دا معجزه وه، د مختلف پیغمبرانو معجزې د څنګه چې د نوح علیه السلام چې کومه کیسه جوړه کړې وه، صالح علیه السلام اوښه چې کومه راغلې وه، کافران خو هغې نه الریډي خبر وو چې او که پخواني پیغمبرانو سره دا معجزې وي. نو بیا د هغې نیکسټ ابجکشن دا و چې ای نبي ته هم موږ ته معجزه وښیه که نه، څنګه چې ته دعوې کې چې دې پیغمبر سره دا معجزه وه، دې پیغمبر سره دا معجزه وه، نو ته موږ ته معجزه وښیه. قرآن په د هغې مکمل ویلډو چې د معجزې ډیمانډ هغه کولو لکه چې ته ځان ته پیغمبر وې ټول پیغمبران معجزې خو ولي ته هم د موسی علیه السلام په شان د معجزه وکړه چې نو روانې کړه مړي ژوندي کړه. په سورت بني اسرائیل کې خو 8-9 معجزې کافرانو ډیمانډ کړې وي او زموږ نبي ته یې ویل چې ته داسې چل وکړه چې ته اسمان ته وخېږه او اسمان ته ختل به موږ ستا نه منو تر کومه پورې چې تا قرآن کتاب نه راوړی او موږ په خپله پړاو کړی نه د هغې پورې موږ ایمان نه راوړو. یا څنګه چې ته عذابونه موږ یارې د اسمان په موږ ټوکلې ټوکلې راتاو کړه، څنګه چې ته دعوې کوې چې د الله د عذاب نه ویرېږئ د اسمان ټوکلې ټوکلې به موږ راتاو کړه که نه. آیا د ستا د کور جوړ کړه د سرو او باغ جوړ کړه چې په هغې کې د انګورو او د کجورو ونې. دې ټولو معجزو کې به ته الله پاک څه وي چې نه تو ووایه چې زه بشر یم. معجزې چې کوم دي که نه دا الله سره دي. مین پوینټ دا دی چې اوس موږ دا ډسکس کوو چې الله پاک د خپل ډیسیژن ولې چینج کړو. پخواني پیغمبرانو له دومره معجزې ورکړي، معجزې سره پارول ورکړي چې د خپل نبوت چې کوم دی که نه دا به ثابت کړي چې او ته د الله پیغمبر یې. الله پاک په معجزې دې لپاره ورکولې چې دا پیغمبر به ځان ثابت کړي. ټیک شو. معجزې اصل مقصد دا دی چې پیغمبر به ځان ثابت کړي چې واقعي د الله طرف نه پیغمبر را لېږلی شوی یم خلکو له دلیل. نو الله پاک وایي چې په دې معجزو باندې نه دی موږ ذکر نه الله وایي زه ذکر نه رانازلوم چې پخوانو معجزو باندې چې ایمان راوړی نه دی. الله پاک دا فرمایي چې زه موږ دې شي منع کړو د معجزو نه چې معجزې موږ رانازل کړو څوک په ایمان نه راوړي. لکه د صالح علیه السلام موخه چې راله تا په ایمان راوړو الټه هغه شهیده کړه چې دا خو زموږ نوبس کي الله پاک بیا په امتحان کې مو اچول او چې کله معجزې راشي نو الله پاک وایي بیا عذاب را لېږم. بل طرف ته الله پاک ویلي چې کومه پورې ای نبي ته د دې په منځ کې موجود یې نو زه عذاب نه را لېږم. دوه ریزن خو دا شو چې یو مخې ته چا ایمان نه راوړو په معجزو باندې او بل دا چې ای نبي ته موجود یې زه په دې باندې عذاب راوستل نه غواړم ځکه زه معجزې نه را لېږم. معجزې بیا د مطلب اخري پوینټ دی. سورۃ الحجر کې الله پاک وایي چې کله فرشتې راشي که نه بیا کار به تمام کوي بیا دې له نه راځي او بیا اخري ټایم وګڼئ چې فرشتې به تاسو باندې زه راولېږم. همدغه شان ټول قومونو ته چې الله پاک معجزې خو ولي هغې انکار کړی الله پې عذاب راوستی. ها دا دوه ریزن شول. دریم ټیکنیکل ریزن دا دی چې زموږ نبي چې کوم دی که نه هغه الله پاک دې امت ته اخري نبي را لېږلی. ټیک شو.
نو د قیامت پورې دا نبی دی. نو چې د قیامت پورې دا نبی دی نو زمون نبی له داسې معجزه پکار و بیا چې هغه د قیامت پورې ولړي. لکه کو د عیسی علیه السلام معجزه شي، د موسی علیه السلام معجزه شي، د عیسی چې څومره معجزې وي هغه موږ نن چاته خو وایو. دغه شانتې کو زمون د نبی د الله پاک داسې معجزه ورکړې چې دغه د ذات سره ریلیټ وي، هغه موږ نن چاته نشو کولی. پخوانو خلکو په هغې معجزو باندې ایمان راوړی نو خلکو بیا څه کولو. نو پیغمبر خو الله پاک داسې 60 سال خو نه ورالېږلی چې په تا دې خلک ایمان راوړي چې بس بیا بل پیغمبر به ته بیا ولېږم. نه، قیامته پورې و. نو الله پاک وایي چې زه بل معجزه هم داسې ورکوم چې د قیامته پورې بیا هغه معجزه ولړي. نو زمونږ نبي د ټولو نه غټه معجزه څه ده؟ شاباش، دا زمونږ سره د نبي معجزه ده. پوه شوې؟ زمونږ د نبي د ټولو نه غټه معجزه دا ده. او یوازې زمونږ د نبي نه، زه خو وایم چې دا د تمامو نبیانو د معجزو نه غټه معجزه ده. ځکه که نن زه پریویس چې کوم پیغمبران دي، تېر شوي چې کوم پیغمبران دي، د هغو په معجزو زه یقین کوم د قرآن په وجه کوم. ما خو هغه نه دي لیدلي. ما د عیسی علیه السلام معجزه لیدلې، ما عیسی علیه السلام هم نه دی لیدلی. عیسی علیه السلام باندې ما ایمان راوړی نو به دې قرآن په ذریعه. موسی علیه السلام باندې زه ایمان راوړم چې دا پیغمبر و هغه د قرآن په ذریعه. دغه شان د نوح علیه السلام، آدم علیه السلام، دا دومره غټه معجزه ده. زموږ سره دومره غټ دلیل دی چې هم د هغې پیغمبرانو د ثابتوي، هم د هغې معجزې ثابتوي. زمونږ دپاره اخري خراب چې کوم دی که نه دا قرآن دی. نن په هغه ټایم کې خو به که چاته پته نه لګېده، خو لکه نن مونږ ته له دې پته لګي چې دا معجزه څومره غټه معجزه ده. قرآن هم د دې باره کې د دې په وجه باندې الله پاک به له ټول نه سوا جنتیان چې کوم دی که نه هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان جنت ته بوځي د دې قرآن په ذریعه باندې. زموږ نبي په خپله فرمایلي چې په 120 څپه کې به 80 څپه زما د امت نه وي. ځکه چې زما معجزه د ټولو نه غټه ده. په دې ځای دا د معجزه چې هر پیغمبر چې کوم جنتیان هغه انحصار دی که نه د هغه د معجزې باندې انحصار دی چې هغه د هغه څخه څومره غټه معجزه ده. نو که زموږ نبي د امت د ټولو نه سوا جنتیان دي هغه د دې معجزې په وجه باندې. نو دا خو ټیکنیکل ریزن تاسو ته مو ووي چې قرآن چې کوم دی که نه دا د ټولو نه غټه معجزه ده. هغه صرف د عنکبوت کې وایي چې دا قرآن معجزه نه ده چې رانازلېږي تاسې بړاوئ. پوه شوې؟ یو ریزن پکې دا دی چې الله پاک نورې معجزې نه رالېږلې. ځکه چې دا قرآن په خپله معجزه وه که نه، سورة العنکبوت کې وایي دغه معجزه ده. تمام پیغمبرانو کې معجزات دي، هغه به 1 by 1 ډیټیل سره ډسکس کوو. آدم علیه السلام نه سټارټ اخلو. آدم علیه السلام د ټول نه غټه معجزه ده چې الله پاک هغه په خټې نه جوړ کړو. هغه د یو انسان نه هغه نه دی پیدا، دغه مور پلار نشته. الله پاک یو بني آدم جوړ کړو د خټې نه. دا خپله یوه معجزه ده. دویمه معجزه ده چې الله پاک هغه د علم ورکړو، زده کړه ورته ورکړه، مختلف شیزونو نومونه ورته وښول. د هغه علم په بیس باندې بیا فرشتو هغه ته سجده وکړله. دا آدم علیه السلام تمام معجزې وي. او ادریس علیه السلام معجزه. نو ادریس علیه السلام ډیټیل موږ ته دومره نه میلاږي قرآن کې او په حدیثو کې. او الله پاک په قرآن کې ویلي چې ادریس علیه السلام له موږ یو اوچت مقام ورکړی و. په یو اوچت مقام باندې ادریس علیه السلام و. نور داسې ادریس علیه السلام هغه علیه السلام مختلف اسرائیل روایتو کې دا اکثر خلک وایي که نه، مسلمانانو کې هم دا ډېره مشهوره ده چې ونې ته یې وایي چې ماله پناه راکړه د دشمنانو نه. نو په هغې کې بیا دشمنانو هغه کړو. الله پاک وایي تا د ونې نه ولې مدد وکړو، زما نه دې ولې مدد نه وغوښتو. نو څومره چې موږ قرآن سټډي کړی دی او د پیغمبرانو چې کوم فضایل دي یو نبي په شان کې دا خبره نه کېني چې هغه به د ونې نه مدد وغواړي او شرک به وکړي. دا خو شرک دی، د الله نه بغیر بل چا نه مدد غواړي. نو ادریس علیه السلام لکه پیغمبر دی هغه څنګه لکه داسې چل کولی شي، او پیغمبران چې کوم دي که نه هغه شرک نه شي کولی. د خلکو په حساب باندې دا شرک دی چې ته یو فزیکل دنیا کې ته یو شي نه مدد وغواړي، ته تا ته یم چې مال اوبه راکړه، نو چا وایي چې دا شرک دی؟ دغه په شرک کې نه راځي. پوه شوې؟ ها، نو زه مړي اوبه غواړم چې ای پلانکي بابا ډینګي بابا هغه شرک کې راځي. ٹھیک شو؟ وده لکه دا توره راواخلم الان دشمنان نه بچ کوم ته ما سې ته شرک وکړو تر الله په دې توره راوسته
دغه شان په دې ونې شاته پټ شو ته چلو شو یا په ونه کې دننه پټ شو ته چلو شو دا خو شرک هم نه راځي ټیکنیکل هم دا خبره غلطه ده پوه شوې دا د پیغمبرانو شان کې نه ده چې داسې قسمه کار وکړي ټیک شو ها د هغې نه بعد چې کوم دی که نه د قوم ثمود ته الله پاک صالح علیه السلام را لېږلی او هغه ته یې ښکاره معجزه ورکړه باقي به ډیمانډ یې ورکړې وه دوی به ډیمانډ کولو که نه چې ته داسې وکړه موږ ته اوښ راوباسه الله پاک وایي چې ټیک اوښ راوباسم خو بیا به باندې تاسو انکار وکړه دی نه بیا باندې عذاب هم راځي اوښه چې الله پاک ول غر نه راوښکله نو پابندي په هغې دا ولګېده چې تاسو د کوی نه چې دا اوبه راخلئ تاسو څاروي بس کي تاسو څکئ نو یو ورځ به ستاسې یو ورځ به د اوښي قوم کوم امیرانو هغې بیا چېرته داسې برداشت کولی شي دا پکې الله پاک هغې دپاره یو ټسټ واچو نو هغې هغه اوښه بیا چې کوم ده که نه شهیده کړه او 3 ورځو کې چې الله تر څنګ واده کړی وه 3 ورځې پس په یې باندې عذاب راغلی ها دغه شان بیا د ابراهیم علیه السلام موجودو ته راشي ابراهیم علیه السلام چې کوم دی که نه اور ته ارتاو کړلی شو پوه شوې خو الله په اور کې بچ کړو دا معجزه ده عقل عجز نه شي اور ته چې ارتاو شي بچ کړي هغه سوځي خو ابراهیم علیه السلام بچ کړو عقل نه مني دا خبرې عقل عجز کړي دې ته معجزه وایي بله معجزه د ابراهیم علیه السلام دا ده چې الله پاک ورته ښوولي وو چې زه څنګه مړي ژوندي کوم ابراهیم علیه السلام ډیمانډ وکړو یا الله پاکه زما یقین پخول غواړم ته ما ته وښیي ته څنګه مړي ژوندي کړې الله پاک ورته وایي صحیح ده 4 مرغۍ راواله او ټوکړې ټوکړې کړه او د غرونو په سر یې کېږده ته ورته اواز وکړې ستا طرف ته به راشي هغه شان چې هغه وکړل مرغۍ ورله رالې الله پاک ورته دا معجزه وښووله لکه په دې معجزو کې فرق وکړي لکه مطلب دا چې کوم دی د ابراهیم علیه السلام دپاره خاص وه دا اوس څه چاته ښوولی نه چې راشي د ابراهیم علیه السلام دپاره مرغۍ الله ژوندي کړې وي نو تا به هم ژوندی کوي داسې دلیل نه دی اول خو په دې خبره ځان پوه کوي د هر ټایم د هر نبي د هرې معجزې یو خپل سټیټس وي ټیک شو چې د دې قرآن سټیټس دا دی چې نن پورې دا زموږ سره موجود دی دا قرآن ټیک شو دا ټول نه غټه معجزه ده خپل ټاپک ته واپس رالم ما تاسو سره ډفرنس خو سمجھاو شي صحیح شو چې دا قرآن زموږ سره څه دی دا زموږ سره کارن معجزه ده تیرو پیغمبرانو په معجزې بیس باندې موږ څوک مسلمان کولی نه شو چې څوک په دې قرآن باندې ایمان راوړي نالو په هغې معجزو باندې هغه یقین کوي لکه چې وړومبی د هغه سره دا دلیل راغلی چې دا قرآن خو چې کوم دی که نه دا خو انساني افرټ نه دی دا خو د الله طرف نه دی چې په دې خبره پوه شي وروسته به هغې نورو معجزو پوهېږي دا قرآن دلیل دی د هغې معجزو دپاره نن د موسی علیه السلام هغه همسا مونږ چاته ښوولی نه شو نو ځکه مې ورته وویل چې په دې ټولو معجزو په سټیټس باندې ځان پوه کوئ چې خپل دعوت دپاره دغه مه استعمالوئ ټیک شو چې د یو کافر ته د دعوت ورکوې که نه ته د معجزو نه سټارټ واخلي اول په الله باندې خبره کوئ شاید الله مني که نه او بیا ورته وایي چیټ جی پي ټي په دې دوران کې اوسه پورې قرآن ریپلیس نه شو دومره ای په دې وخت کې اوسه پورې قرآن ریپلیس نه شو دومره ساینس ټیک په دې کې دي اوسه پورې هغه غلط ثابت نه شول دا د الله طرف نه دی نو چې دا ثابت شي نو وروسته به هغه بیا په ستا پیغمبرانو باندې ستا په دې معجزو باندې ایمان راوړي وړاریک اوس هغه معجزې چې کوم دي که نه هغه مونږ چاته ایز دلیل نشو پیش کولی دا لاجیکل پوینټ دی د دعوت تبلیغ په حواله باندې او د قرآن سټیټس په حواله باندې چې د قرآن نن زموږ سره څه سټیټس دی دا زموږ سره د الله تعالی معجزه ده او همدا زه نن چاته ویلی شم چې ته ما ته وګوره مسلمان دې ته وایي موږ څه ښوولی شو زمونږ دا چې کوم نن سبا چې کوم پرتوک دي د مسلمانانو موږ چاته ویلی شو چې راشئ تاسو زموږ په شان مسلمانان شئ خو دا قرآن دی چې دا زمونږ دفاع کوي چې مسلمان دې ته وایي چې په قرآن څوک عمل کوي د قرآن هغې ته مسلمان وایي ډېر شه کافران چې کوم دی قرآن ته وګوري ایمان راوړي هغه موږ ته نه ګوري که موږ ته چا کتلی نو اسلام نه به لرې لرې تښتېدل پوه شي خو دا د قرآن دی دا هغه معجزه ده چې زموږ عبادت کوي او خلک مسلمان کېږي بغیر د چا د کوشش نه راشي په خپل انټرست باندې سټډي کوي
ډېر شي اگزامپل موجود دي. ها ابراهيم عليه السلام معجزې مونږ ډیسکس کولې. نو ابراهيم عليه السلام دوه معجزې ما ډیسکس کړې. دریمه معجزه هغه خوب ولیدو چې د خپل زوی اسماعیل علیه السلام چې کوم دی کنه دا څه چل کوم دا ذبح کوم او دا غرور د پیغمبر چې کوم خوب یې کنه دا وحی نو خو چې دا زوی ته دا خوب اسماعیل علیه السلام ته هغه چې دا زریم څنګه الله وکړ هغه شانتي وکړه. دا معجزه د دواړو د حضرت اسماعیل علیه السلام نه ابراهيم عليه السلام دا چې ابراهيم عليه السلام هغه له ولو ذبح کولې قربانولې الله پاک د جنت نه لګا ګډه راوړه کړه هغه بچو خو شو هغه قصه چې ډایرکټ درکته و کې نو نبی منی نه پیغمبر منی هغه څنګه دی یقین وکي مونږ وایي چرته مونږ تم چار کافرانه ولا تاسو څه کوم بینه مونږ خو نو د قران په وجه دا خبرې مونږ دا درېمه معجزه شوه نچا د ابراهيم عليه السلام. څلورمه معجزه دغه دار چې فرشتي چې کوم دی کنه هغه لرالي مخامخ انسان په شکل کې نوجوانانو په شکل کې ورته وی چې مونږ کوم لوت باندې چې کوم دی کنه عذاب راو نو انساني شکل کې فرشتي راتل د یو معجزه ده. او هغه کې ته بیا اسحاق علیه السلام بشارت وی دغه ابراهيم عليه السلام چې کومه خزوا هغه سوا بوډا ابراهيم عليه السلام چې کوم دی کنه هغه ډېر عمر وو هغه کو ته الله پاک چې کوم دی کنه بشارت پر پوری حساب ورګي عیسی نو بوډاوالی کې هم سبا ته صفت را مخکې نه چا بچی نه کېږي خو الله پاک یو معجزه وښوله چې هغه په بوډاوالي کې بچي ورکړل. د یعقوب علیه السلام معجزې د یعقوب علیه السلام ټولو نه پهلنۍ معجزه هغه ته د خوب تعبیر د علم ورکول نه معجزه وه کوم چې یوسف علیه السلام په خپل بچپن کې کتلی و او هغه بیا وخت چې کومه دی الله تعالی هماغه رنګې صحیح ثابت کړو هغه د مصر باچا پکې جوړ شو. دویمه معجزه د یعقوب علیه السلام دا وه چې هغه د سترګو بینایي د یوسف علیه السلام د قمیص سره په سترګو کې ښودو سره واپس راغله. درېیمه معجزه د هغه یقین چې خلکو به ویل چې یوسف علیه السلام نشته دی او هغه په مخ ته ځمکه ختم شوی دی د هغې باوجود هم د هغه دا یقین دا ځان له معجزه وه چې نه یوسف علیه السلام ژوندی دی. د یوسف علیه السلام په معجزو کې پهلنۍ معجزه هغه ته هماغه وه چې کوم د هغوی والد صاحب ته الله تعالی ورکړی وه یعنې د خوبونو تعبیر کوم هغه دقات والا خوب چې خلکو ویل چې دا دروغو خوب دی او دا شیطاني خوب دی هغې چې کوم تعبیر یوسف علیه السلام چې کوم تعبیر کړی نو هغه هماغه رنګې بیا ثابت شو لقات رالی. دویمه معجزه د هغه چې د خپل کوم کمیس والد صاحب له رالیږلو نو دا اصل کې د دواړو معجزه ده یوسف علیه السلام هم او یعقوب علیه السلام هم. درېیمه معجزه د یوسف علیه السلام باچا جوړېدل او د هغه خوب مطابق هغه ډریم هغه خوب چې کومه دی پوره کېدل دا هم معجزه وه. اوس چې کوم دی کنه ټول نه قرآن کې چې سوا ذکر شوی پیغمبر موسی علیه السلام هغه معجزې هغه له هم الله پاک ډېرې معجزې ورکړې کوشش کوم چې ټول کور کړم. موسی علیه السلام اول معجزه وکنه اخو دا همسا غوا چې کوم سټیک په سره همسا سره برابر خو نه پورا اجدها جوړ شو او لاس په چراو باسلو د لاس پیرانا کوله دا شانتي کافي کوم ډیر نه پرمانو من صلی الله علیه الله پاک ورکړي دا ځان تیار خوراک کوله دا ځان معجزه ده او د کوم پرګستان کې د اهل فرعون نه چې دغه موسی علیه السلام خپل همسا ورځوله دریا وته الله پاک کولاو کو لارې وته جوړ کړه دا ځان معجزه وه. او بیا چلته کې کوم مې صحرا ته لړل نه د آبادی صحیح حساب ایکسپیرینس مخکې نه ونه الله پاک په سورې کو د پاسه په ورګه باندې کې به تکلیف نه ځان معجزه وه. باقي باندې الله پاک ډېر خپل رحمونه نعمتونه وکړل نو باقي باندې الله پاک بیا مختلف عذابونه هم راولي د خوراک چې به کوو کې بوت د بوټې چې توسه دغه راولي که نه بوټې چې ویني او خوراک په شیزونه کې به دا څخه بوت ټوپونه وخل دا تنګول به پسونه چې به وکړل دا مولا خان ته الله پاک را نازل کړل او ټول پسونه به خرابول نو جبري باندې به دا شیزونه راتل دا تکلیفونه پرې راتلل. موسی علیه السلام نه به یې دغه دوا غوښتلې ته دوا وکړو انشاءالله بیا موږ نیک شو او دا نیک کارونه بیا موږ کوو هغې بدایانه موږ منع شو چې موسی علیه السلام به دوا وکړو عذاب به ته لاړو بیا د ګډوډو سره شو خبره به یې نه منله. هغه شانتې بیا څه وایي موسی علیه السلام ته عجیبه عجیبه ډیمانډونه کوي چې دا دغه وکړه مونږ ته الله وښیه چې مونږ یې برای راست وینو هلو به ایمان راوړو. دا خبره بیا زمونږ نبي ته هم الله پاک منشن کړې وه
شیطان ته چې کوم معجزې وایي کنه دا خو هېڅ هم نه دي تا ته ویل چې دا معجزه راته وښیه دا معجزه وښیه موسی علیه السلام ته خو بیا دې نه غټې غټې خبرې کولې چې مونږ ته الله دې مونږ برای راست وي برای راست دې دا معجزه هم دې ډیمانډ کړې وه دا د موسی علیه السلام مختلفې معجزې دي ډېر شی ټول نه غټه معجزه خو ما یې بشوه الله سره به خبرې کوو کلیم الله نو که ستاسو بله معجزه په ذهن کې ما ته رامنشن کړئ خو فی الحال چې ما ته کوم زباني یاد دي هغه تاسو سم دي دغه شانتې ډېر شي پیغمبران الله پاک منشن کړي دي بیا د خضر علیه السلام باره کې ته خبره کوم رایت شو راته ډېر خلک چې په معاشره کې مشهور ده که نه چې د خضر علیه السلام ژوندی دی خو دا هم منګړته قصه ده خضر علیه السلام نشته ژوندی ښه ځکه چې په قرآن کې الله پاک فرمایي چې ټولو پیغمبرانو نه الله پاک دا خبره ورسره کړې ده چې کله تاسو نه بعد بل پیغمبر راشي تاسو په هغه ایمان راوړئ د هغه سره مدد هم کوئ نو تاسو ماته دا ووایئ چې زموږ نبي باندې هغه ایمان راوړی دی ژوندی و مدد یې ورسره کړی نو اټس مین چې پیغمبر خو د خپلې خبرې نه نشي شاته کېدی هغه چې الله سره وعده کړی خو پوره کوي خو دې مطلب دا دی چې حضرت علیه السلام نشته ختلی دی دنیا نه قرآن نه موږ دا دلیل راوکاږو ټول شو د آیات سره وګورئ ټیک شو چې دا ټول پیغمبران نه الله پاک وعده اخیستې ده چې تاسو به د نیکسټ پیغمبر چې تاسو نه لکه څنګه چې په عیسی علیه السلام باندې چا ایمان راوړی یحیی علیه السلام سره چې کوم زکریا علیه السلام خپل پلار یو دې باندې یو بل باندې ټول ایمانونه راوړي دي یحیی علیه السلام چې کوم دی که نه د عیسی علیه السلام باندې ایمان هم راوړی هغه سره مدد هم کړی دی دغه شانتې بیا چې تاسو وایئ چې خضر علیه السلام ژوندی دی نو هغه هم پکار ول وو چې زموږ په نبي ایمان راوړی دی او په جنګ احد کې جنګ بدر کې جنګ احزاب کې په دې ټولو جنګونو کې هغه راغلی دی خلک دا ټوله خبرې نه مني چې تاسو سره څه دلیل دی خضر علیه السلام چې کوم دی که نه ژوندی دی زموږ نبي چېرته وایي په قرآن کې دي تاسو هم بیا هم وایي چې داسې قسمه خبرو باندې به تاسو عمل نه کوئ کس نه به تپوس کوئ چې څوک قصه کوي چې دا په کوم ځای کې لیکلي دي چې موږ ته دا خبره کوي خضر علیه السلام ژوندی دی بوډکیانو کې اورېدلي وو داسې وایي داسې ویډیو سکرین دي چې د هغې په وجه باندې دی بول ژوندی انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به د ټول چې دا کوم خرافات زموږ په دې معاشره کې مشهور دي په دې باندې به زه ویډیو جوړوم مسکنسپشن خو دا اوس خضر علیه السلام موسی علیه السلام سره ماته یاد راغلی نو ځکه مې تاسو دا خبره وکړه زکریا علیه السلام باره کې زکریا علیه السلام الله پاک معجزه ورکړې دا چې الله پاک والا د ابراهیم علیه السلام په شانتي په کم بوډاوالي عمر کې هغه له څه چل وکړو هغه له یحیی علیه السلام ورکړو او ځکه چې اړي هغه ته داسې راغله زکریا علیه السلام ده چې هغه مریم علیه السلام ولیده چې الله پاک والا بې موسمه مېوې ورکوي دا هغه وی چې مریم علیه السلام ته بې موسمه مېوې الله ورکوي نو آیا ما ته زوی نشي راکولی نو الله پاک یې دعا وکړه او الله پاک ورته یحیی علیه السلام بشارت ورکړو او یحیی علیه السلام ول الله پاک ورکړو او نوم ولا الله په خپله کېښودو یحیی علیه السلام ده دا واحد کس چې الله پاک ولا نوم یې کړی د هغې نه پس چې کوم دی که نه دا خو د یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام قصه شوه او د مریم علیه السلام چې کوم دی که نه دا خو پیغمبره نه وه نو چې داسې قسمه غیر معمولی کار غیر انبیا سره وشي که نه هغې ته موږ کرامات وایو اسلامي ټرمینالوجي کې ته موږ څه وایو کرامات چې غیر نبي سره وشي چې نبي سره وشي غیر معمولی کار هغې ته موږ معجزه وایو او دغه شانتې چې یو شیطاني کار یې لکه موسی علیه السلام سره چې کوم جادوګر و هغې هم څه چل وکړو د خپلو امسانه او د خپلو رسو نه هغې ماران جوړ کړل دې ته جادو وایي دا د شیطان په مدد باندې چې کوم وکړي شیطاني کار چې کوم دی چې هغه نظربندي دي نظربندي کوي که تا نظر بند کړي جادو د بندي وکړي لکه په اصل کې د هغې نه ماران نه جوړ شوي موسی علیه السلام داسې ښکارېدل چې دې نه ماران جوړ شو په قرآن کې الله پاک په سورة الحج کې فرمایي چې ټول انسانان راولی شي که نه او جنات یو مچ هم نشي جوړولی نظربندي زموږ په اسلام کې دا کنسپټ دی چې تعالی هغه نظربند کې تا داسې ښکاري په اصل کې حقیقت کې هغه داسې نه عیسی علیه السلام معجزات الله پاک ټول لومړی معجزه خو هغه وه چې الله پاک بغیر پلار هغه پیدا کړو وړوکیالي کې به هغه خبرې کولې څنګه وشو ټیک شو او هغه چې کله مړ شو که نه هغه هم معجزه وه چې هغه نه قتل شوی که نه چا پانسي ورکړې وه او الله پاک ژوندی اسمانونو ته اوچت کړو د قیامت نه مخکې بیا الله پاک هغه بیا رالیږي دې دنیا ته
دا عیسی علیه السلام سره دومره شی معجزې دي او کوم تا چې به خوراک وکړو او عیسی علیه السلام نه چې به کوم کس لاړو چا به خوراک کړو نو ورته به وایي چې دا خوراک کړی دی په کور کې چې به تاسو جمع کړو هغه به یې ته وایي دا په کور کې جمع کړي دي هغه الله پاک دومره علم ورکړی و چې سترګو چې معذوره به و څه به یې لیدل نه ړوند به و نو څه چل به وکړو الله په حکم سره به هغه صحیح کولو پیدایشي ړوند معذوره دا به یې صحیح کول او له خټو نه یې مرغۍ جوړه کړه او سوپ یې پکې وکړو او به والوزېده د الله په حکم دومره ښه معجزې وي د عیسی علیه السلام سره د هغې نه پس هغې نه د دې سره به کافرانو معجزې وې چې موږ د مایده سورة المایده کې راځي که نه ټیبل د خوراک ته ټیبل نه موږ له راشي دومره ښه معجزو نه باوجود بیا هم هغې په معجزو مړېدل نه دغه یو انسان ته چې مخامخ یو کار کېږي نه هغه دغه معجزه ښکاري نه ځکه چې هغه بې ایمانه وي لکه چې ترې الله نه مني که نه هغه بیا بانې ګوري انکار له چې سړی نه مني که نه هغه بیا نه مني معجزو باندې چې ایمان نه دی راوړی هم په دغه وجه باندې الله پاک بیا اخره کې دا معجزې بندې کړې چې څوک ایمان نه راوړي هغه سورة العنکبوت کې وایي چې دا قرآن معجزه نه ده چې رانازلېږي تاسې پړاوئ پوه شوې یو ریزن پکې دا دی چې الله پاک نورې معجزې نه رالېږلې ځکه چې دا قرآن په خپله معجزه وه که نه سورة العنکبوت کې وایي چې دغه معجزه ده اوس نوح علیه السلام چې کومې معجزې وي نوح علیه السلام ته الله پاک څه چل وکړو هغه باندې کشته جوړه کړله او هغه چې کوم څه ملګري وو هغې ته نجات ورکړو چې کوم کافرانو هغه هلاک کړو نوح علیه السلام نه ډېره غټه معجزه وه قوم لوط الله پاک غر کو پای باندې الله پاک چې عذاب راولېږو دی چې کوم بدکارۍ وې د هغې په سبب باندې او الله پاک لوط علیه السلام او د هغه دوه لوریانې چې کوم دی هغه بچ کړي دغه شانتې قوم عاد باندې الله پاک عذاب راولېږو هغې خلکو به دا ډېر مضبوط وي غټې غټې کورونه به یې جوړول چې موږ ډېر مضبوط یو الله پاک څه چل وکړو په هغې باندې هوا یې راوستله اته ورځې یو اووه شپې په هغې باندې هوا وچلېدله ټول د هغې غرور الله پاک چې کوم دی که نه هغه په خاوره کې میلاو کړو او مړه یې کړل د بیخي به کولو غټ غټ کورونه به یې جوړول د بوتانو عبادتونه به یې کول او الله یې نه منلو نو الله پاک په هغې باندې عذاب راوستو اوس به راشو مونږ موسی علیه السلام نه بعد موسی علیه السلام چې کله د دې دنیا نه لاړو نو هغه چې کوم هارون علیه السلام سره نو د هغې چې کوم ټایم ختم شو نو جوشوا ابن نون چې کوم دی که نه هغه د موسی علیه السلام هغه میشن مخې ته بوتلو او د هغه باره کې راځي چې زموږ نبي فرمایي چې په قرآن کې ډېر نشته او په حدیثونو کې دي چې په دنیا کې دا سیدا یو کس دی الله پاک د ده لپاره انور ورته و بیت المقدس فتح کېدو باندې چې دي کله تللي وو فتح کولو یې د خالي په ورځ په دې باندې جنګ باندې د خالي په ورځ به جنګ نه کوئ نو جمعې پر ورځ د دې جنګ و نو چې خالي ورځ کې دا دشمنان چې کوم دی ته هم دا پته وه هغې هغه جنګ له اټکولو چې دي جنګ ونه ګټي هغه الله پاک نه سوال وکړو دا جنګ چې کوم دی که نه موږ له ټایم راکړئ چې موږ جیت وکړو بیا انورالو راوخیږي خالي ورځ د هغې نه پس راشي نو الله پاک ولا دوا قبوله کړه جوشوا ابن نون ته چې کوم دی که نه الله پاک انور ورځولی و هغه شانتې بیا یو لښکر دوی روان کړه د داود علیه السلام په نګرانۍ کې دې چې کله بیت المقدس فتح کولو نو دې چې کوم پریویس کسانو هغې خو ټرپو کوو جوشوا ابن نون ته بیا ریکویسټ وکړو چې تاسو موږ له اجازت راکړه چې موږ دا څه چل وکړو د الله اجازت راوغواړه چې موږ لاړ شو خپل بیت المقدس فتح کړو نو الله پاک ورته څه چل وکړو داود علیه السلام ورله مشر کړو او چې تاسو ورشئ جنګ وکړئ نو چې کله جالوت پوه چې دوی مخامخ شول نو دوی ویرېدل داود علیه السلام مخې ته راغلی او ګټه یې په خپل رومال کې هغه لنده غشی و هغې باندې جالوت ویښ شو جالوت یې مړ کړو ټول جنګ ول چې کوم دی داود علیه السلام وګټو دا دغه څه غټه معجزه وه الله پاک بیا هغه له نبوت ورکړو الله پاک وله کینډم ورکړو پوره بادشاهي او الله پاک وله هغه له خوږ اواز ورکړی و دا هغه بله معجزه وه خوږ اواز یې ورکړی هغه چې به تلاوت کولو مرغوبو سره هغه سره ذکر اذکار کولو غرونو به سره ذکر اذکار کولو سره دا معجزې وي هغه چې به جنګ له کوم سامان تیارولو که نه دا اوس سره نه ده هغه به د خټو په شانتې په لاس کې اړوله او د جنګي سامان به یې جوړولو الله پاک دا معجزه ورکړې وه سلیمان علیه السلام
سليمان عليه السلام تم الله پاک چې کوم نه کنه ډېر شه معجزې ورکړې وي غلم بادشاہت ورکړو هغه څه کوم جناتو هغه تابع وو هغه چې کوم انیملز بلزو هغه سره خبرې کولې هغه په خبرو باندې پیدو هغه به خبرې منل جنات پر هغه کارونه به ولا کول سليمان عليه السلام دا او سليمان عليه السلام تم الله پاک دغه شانتي چې کوم یو ریور وکنه هغه وتا سل کړو کاپر ور ریور وو هغه نه وای لکه د جوس په ویلې کې دغه شان سیستم وو او فینانس سبا کې تل دغه شان سیستم جوړای نو 1000 ډیګري سینټیګریډ وبتا غل هیټ ورکې نو لو بتا هغه ویلې کې سليمان عليه السلام ته الله پاک فری اپ کاست دا فیسیلیټي ورکړې و او د خپل جنگي سامان به جوړول او د جناتو من نه باندې به کار کول بلقیس والا واقعا وتا سوریدل هغه ډېر فیمس واقعا ده بلقیس چې کله راتله سليمان عليه السلام هغه خپل مجلس کې وی چې څوک پدا بلقیس تخت کوم دی راوړي نو جنات وی چې مونږ به د جبل دا مجلس ختمي کې مونږ به راوړي دا یو بل علیم بزرګ هغه چې سترګو په رب کې به راوړم هغه ول سترګو په رب کې راوړم دا شان معجزې الله پاک سليمان عليه السلام لا ورکړي دي دا وی د سليمان عليه السلام چې کوم معجزې وي ان شاء الله تعالی د یونس عليه السلام چې معجزې دا به ډیسکس کوو نو یونس عليه السلام الله پاک ډېر یونیک معجزې ورکړي یو خدای ډېر یونیک کار دی چې دا چې کوم قوم هغه چې نشانه د عذاب ولیدلې نو هغه توبه وکړه نو هغه معجزه کوم به دا یو قوم د چرته نه کړی چې هغه الله د عذاب نه سیری دي او ټول امت توبه وکړي دا بل معجزه دغه لپاره هغه مېټ خېټ قتل نه معجزه چې الله پاک مې خېټه کې وساتو هغه چې نه بیا راوتل دغه لپاره الله پاک ونه ټایم جوړول معجزه ده او هغه چې کوم دوا غوښتلې و نو زموږ نبی دې ډېر فتایل بیان کړی دي چې دا سه دوا چې کوم نه کنه په دې باندې الله پاک خامخا صحیح ریسپانس ورکړي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين کله یونس علیه السلام تر خپل غلطي احساس وکړ چې ما غلطي کړې ده ما خپل قوم پرې شه دي ما یې په هټه کې الله پاک کې راو وته دوا وکړه چې الله پاک ته فاکي زه خطا کاری مطلب دې انسان نه غلطي کېدی شي الله نه غلطي نه کېدی د یونس علیه السلام ډېر لاجیکل دوا وغوښتله الله دې رحم وکړو چې واقعي الله پاک ته الله نه غلطي نه کېږي انسان نه غلطي کوي نو الله پاک هغه بیا نجات ورکړو د مې د خېټه کې هغه خبره اوریدله نو د قوم ایمان راوړل معجزه مې ته خېټه ته تلل دا معجزه د عبادت کول نه معجزه نو د یونس علیه السلام معجزې وی چې هغه د مې ته خېټه نه راوتل دا معجزه بیا د ونی الله پاک دې موږ لم دا سره هم دې موږ کې څنګه په یونس علیه السلام باندې الله تعالی کړې دا شان الله پاک زموږ هم دوا ووري څنګه د یونس علیه السلام دوا وورېدلې نو په دې سیکشن کې موږ تمام پیغمبرانو معجزې وي په دې نه پس ان شاء الله موږ د خپل نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول معجزات ډیسکس کوو 35 مسلې مالې کړې دي ان شاء الله تاسو ون بای ون